بسم الله الرحمن الرحیم. رابسو نن زموږ درس دی په ایډیټینګ ګروپ کې کلیر معنا له منځه وړل پاکول. د کلیر آل وظیفه دا ده چې دا کم جدول چې ما انتخاب کړ دی ټوله راته پاکه، هغه که لیکنه ده، هغه که کمنټ ورکول سوی، هغه که رنګ هر څه ورکول سوي، ټوله د منځه درته وړي. بل په دې ځای کې لرو کلیر فارمټ، یا د فارمټ د منځه یوسه، د هغه کم رنګ و ډیزاین چې ورکول سوی دی هغه لیکنو شان یې ټول د منځه یوړه ډیزاین یې. بل په دې ځای کې لرو کلیر کنټینټس، یوازې د ده لیکنه پاکه کړه. اوس که تاسې لیکنه کوئ په هغه اصولو په هغه شکل چاته سره کم لیکل سوی، په هغه سایز باندې درته لیکل کېږي. بل په دې ځای کې لرو کلیر کمنټس، که چیرې تاسې یو نامه ته کمنټ ورکړي، مثلا فرض کړه دا ته ما کمنټ ورکړی دی چې دغه نفر معاش وړی دی یا یې معاش اخیستی دی، نو موږ تاسې یو کمنټ ورکوو چې مثلا هی هز ټیکن د سالري، د معاش اخیستی. اوس ما دلته کمنټ کړی دی، که غواړو چې موږ تاسې دغه خپل کمنټ له منځه یوسو، زما نور دا کمنټ نه دی پکار، نو دلته لرو کلیر کمنټس، دا کمنټ پاکه وینسئ، کمنټ موږ ته پاک سو. کنټرول زیډ چې بیرته راسي. بل په دې ځای کې لرو کلیر هایپرلینک خپله ارتباط ته ویل کېږي. کنټرول کې شارټکټ کې ده. که غواړئ چې تاسې د یو فایل سره ارتباط ورکړئ، نو موږ تاسې د هایپرلینک څخه استفاده کوو. پر هایپرلینک کلیک وکړئ، هغه فایل چې په هر ځای کې پروت دی، مثلا تاسې ورته وایاست چې دغه فایل پر ډیسکټاپ باندې پروت دی یا په ډي ډرایو کې مثلا دا فایل سره لینک ورکړه. اوکې که اوس دلته ګورئ سلطان لینک لري، فرض کړه د سوي سره مې لینک ورکړی، کله چې کلیک وکړو که د ده عکس یې، که د ده فایل یې، که ویډیو، هر شی چې هغه فایل دی تا ته راخلاصي. نو اوس که تاسو وګورئ دلته لینک موجود سو، که زه غواړم چې دغه لینک پاکم، نور زما دغه لینک نه دی په کار چې دلته ساده هایپر لینک، نو تاسې په دې ځای کې لري یو لرو کلیر هایپرلینک پاکه. هایپرلینک پاک سو کار نه درته کوي، ولې که تاسې وګورئ هغه ډیزاین یې په دې ځای کې تاسو ته معلومیږي، خلک پوهېږي چې دلته څه کار سوی دی، هایپرلینک استعمال سوی دی. اما که تاسو راولاړ سئ د یو بل فایل سره لینک ورکړئ، مثلا دا فیډباک سره ورکړه، اوکې که اوس ګورئ که کلیک وکړئ هغه فایل تاسو ته راخلاصېږي، دغه بل فایل هم عین دغسې رنګ لري چې دا لینک ورسره کول سوی دی، خو دا نه راخلاصېږي ځکه د ده هایپرلینک موږ چې کړی دی کلیر کړی دی. که غواړو چې دغه بل ریموو کړو ګر سره، چې هایپرلینک چې ګر سره یې لا نه موجود دی نه، نو بیا دلته لري کلیر ریموو هایپرلینک ته منځه یوسه، هایپرلینک ته منځه درته وړي. بل په دې ځای کې موږ تاسې که تاسو وګورئ دلته موږ لرو سورټ A to Z، دغه نومان چې ما لیکلي دي دا ته د A څخه تر Z را ترتیب کړه. اول هغه نومان راوله چې په A سره شروع، لکه دا جمل را مخته کې یونس اخري کې، ځکه A په ABC کې مخکې تور دی. او بل په دې ځای کې لرو سورټ Z، د Z څخه درې ترتیب کړه، اول هغه نومان راولي چې په Z سره شروع شوي، دا په دغه ترتیب سره تاسو معاشات هم کولی شئ چې د لوړ معاش څخه یې ټیټ معاش ته راوګور، دا لوړ معاش دی ولې دی راوځي، او که غواړئ ټیټ معاش راولئ بیا دلته کولی شئ. بل په دې ځای کې کولی شئ چې تاسې کسټم سورټ وکړئ، یعنې په خپله خوښه سورټ وکړئ، چې ته ماته والیو راته منظم که نیم راته راوله، دغه نیم چې دی والیو ده. که تاسې د رنګ په اساس ورکړي نه، مثلا فرض کړه دې ته تاسو سور رنګ ورکړی دی، دې ته ما هم سور رنګ ورکړی، داسې ډېر نومان یې، نو زه ورته وایم ته دا ماته کسټم سورټ کړه زما په خوښه. دی وایي چې شی سالري، په سالري کې چې دی سیل کلر دی، خط ته رنګ، خانې ته رنګ ورکول سوی دی، که فونټ ته رنګ ورکول سوی دی یا فونټ ته رنګ ورکول سوی دی. کم رنګ والا زه درته راولم سور رنګ والا، اون ټاپ سور رنګ والا را مخته کړه. اوکې کې کله چې تاسو اوکې کې سره رنګ والا ټوله را مخته کېږي، یعنې دا کسټم سورټ دی. کسټم سورټ ستا په خوښ سورټ کېږي. یا مثلا ته ورته وایې چې سیل کلر، فرض کړه مثلا دغه نفر په حساب کې مشکل و، ما ده ته یو رنګ ورکړی و چې دا زرغون رنګ واخلې، د ده په حساب کې یو مشکل و داسې رنګ ورکړي، د ده په حساب کې مشکل و داسې رنګ ورکړي. اوس زه ورته وایم ته ماته دا سورټ که راته، خو سورټ چې ته ماته کوې د چیش په اساس یې وکړه، د سیل کلر په اساس یې وکړه. نو کم رنګ والا درته راولم زرغون رنګ، په کم سیل کې چې موږ ولاړ باید هغه انتخاب کړو. په دغه ساحه کې په جاب په کالم کې ته ماته سورټ وکړه، سورټ کسټم سورټ، اوکې کې دی تا ته د چیش په اساس، د سیل کلر په اساس، سیل کلر کم رنګ راولم، ولې نه راولې اون ټاپ. وبخښئ دلته سالري انتخاب ده، تاسو راسئ جاب انتخاب کړئ، جاب ته ماته راوله صرف زرغون رنګ والا را مخته کړه، نو دی بیا موږ ته هغسې رنګ والا چې کوي په سورټ کې راته مخته کوي، یا اول هغه رنګ راته ښیي.
نو په دې ترتیب سره تاسو کولی شئ د سیل آیکن په واسطه یې مه کوئ. آیکن که ستاسو پای دی چې موږ تاسې په کنډیشنل فارمټینګ کې ویلی وه چې معنا ټیک مارکو والا نه یې هغه چې درې به مو لیکل پازري مثال چې مارکې درې به مو لیکل سوالسي به یې راوستل چې دوه به مو لیکل رخصت به کړي چې یو به مو لیکي غیر حاضر به یې راوسي. نو تاسو دلته هم کولی شئ چې سورټ یې کړئ. دا دلته کولی شئ چې دا یې راته سورټ کړه مثلا جاب د بي سي په اساس ترتیب کړه د هغه تر څنګ مثلا ماشه هم د لوړ څخه تر ټیټه راته راوله یعنې دوه او درې سورټه تاسو په پلاور کولی شئ. ډیلیټ لیول دا لیول ډیلیټ کړه کاپي دا لیول راته کاپي کړه یعنې دا جاب دوه مارې بیا د جې په اساس راته ترتیب کړه د هغه کالم. موو اپ اول دی راته ترتیب کړه بیا وروسته دی ترتیب کړه یعنې پورت وکښته کولی شئ. دا هم د ده افشن دی چې تاسو ته یې راولې چې کیس سنسیټیو یعنې هغه یې بي سي او دا شیان هم په نظر کې ونیسم که نه ونیسم. سو ټاپ ټو بټم د لوړ څخه یې لاندې منظم کړه یا سو رایټ لیپ د راسته طرف نومان چپه ته وړو چپه او راسته ته وړو یعنې تاسې راسته او چپه طرف ته هم سره بدلولی شئ چپه او راسته طرف. بل په دې ځای کې موږ څه لرو فلټر لرو. فلټر معنا ته ماته دا چې ښکرته تصفیه یې کړه که غواړو چې دی فلټر کو یعنې موږ تاسې په خپله خوښه یو وظیفه والا بیا په ده کې پیدا کو نو فلټر ته راځو ورته دا فلټر اپلای کړه سره. اوس زه تا ته یې څوک درته وښیم په دې ځای کې زه ورته وایم چې ته ما ته یوازې هغه کسان وښیه چې وظیفه یې کلینر دی. تاسو اوکې کوئ دی کلینران راته ښیي چې وظیفه یې کلینر دی. بیا ورته وایي چې کلیر دا پاکه دا که ته دلته ورته وایي چې پاکه کړه او کسان په دې ځای کې ورته وایي چې کلیر پاکه کړه. که تاسې راولاړ شوست په دې ځای کې مو ورته ویله چې ته دا ماته چې فلټر چې پر اجرا کړی دی ورته ویل چې مثلا ته ماته کیشر وښیه یا کلینر وښیه. نو زه دلته راغلم ما یو بل نفر هم اضافه کړي چې هغه جانا نومېږي وظیفه یې مثلا کیشر دی. ماش د نوم شامل کړئ. اوس ورته هم ته یې اپلای بیا پر اپلای کړه دلته خدای ته ماته کیشر هم ښکاره کړی نو ری اپلای یو ځل یې بیا پر اپلای کړه یو ځل بیا پر اپلای کېږي هغه درته پټېږي کلیر پاکې کړه. دا اوس موږ ته د فلټر او د سورټ درس چې دا موږ ته په فارمټ سټیبل کې مو ویلي وو. د الله په امان.